د غزني د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار نن له غرمې وړاندې په داسې حال کې چې د دغه ریاست د اطلاعات امیر مولوي منصور افغان یې ملتیا کوله د غزني ملي راډیو ټلویزیون له اداري او نشراتي برخو څخه لیدنه وکړه. ښاغلي نثار د غزني ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل چې راپورونه او خپرونې باید د حقایقو پر بنیاد جوړ او د خلکو هغو ستونزو ته پکې ځای ورکړل شي چې اوسمهال ورسره لاس او ګرېوان دي. دنیا دا غواړي او کفري ممالک خصوصا هغه دا غواړي چې خدای نخواسته اوس موږ تاسې په تشویش کې واچوي او دا خلک یو قسم په تشویش کې واچوي، کله یو قسم راپورونه خپروي او کله ناسم راپورونه او بیخي له حقیقت مطلق لري راپورونه خپروي. نو هغې ته باید موږ تاسې متوجه سو د هغې د دفاع لپاره که نه داسې نشرات وکړو، داسې خپرونې جوړې کړو چې خلکو ته روحیه ورکړي، خلکو ته په اصطلاح یو فکر ورکړي او خلک یوه مثبته انګیزه ترې واخلي. په غونډه کې د غزني ملي راډیو ټلویزیون امیر ملا نعمت الله مدثر وویل هڅه کوي ټولې خپرونې د اسلامي امارت د نافذه قوانینو په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. دی وایي اوس مهال یې د خپرونو ټوله محتوا د اسلام مبارک دین د احکامو د بیان، د خلکو د اصلاح او پوهاوي په موخه روزنیزې خپرونې وړاندې کول او د خلکو ستونزو ته د مسؤلینو پام اړول دي. موږ الحمدلله د ښې خپرونې لرو. په ورځ کې موږ تقریبا 19 ساعته نشرات لرو چې په دې خپرونو کې زموږ دیني او معلوماتي تفریحي او صحي خپرونې دي. او دا خپرونې مو د اسلامي اصولو او د اسلامي امارت له اصولو سره سمې مخ ته ځي. الحمدلله موږ ډېر زیات مینوال لرو، د موږ راډیو ډېر اورېدونکي لري، راډیو مو هر څوک اوري، خپرونې مو ښې باکیفیته دي. نور هم هڅه کوو چې موږ خپلې خپرونې ښې باکیفیته ته جوړې کړو او اورېدونکو ته یې وړاندې کړو. د یادونې وړ ده چې غزني ملي راډیو اوس مهال د سهار له 5 بیا د شپې تر 10 بجو پورې 12 ساعته نشرات لري چې هره ورځ له 10 تر 15 پورې بېلابېلې ثبتي او ژوندۍ خپرونې په پښتو او دري ژبو په منظم ډول نشر ته سپاري.